الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على وصحبه أجمعين. ګرانو محترمینو، د غزې ظلمونه هر چاته معلوم وه. الله جل جلاله په آیت کریمه کې د پخوا په باره کې هم وایي چې الله جل جلاله دا ډېر سخت زړونه هغه د یهودو پیدا کړي دي. په نصاراو کې لا پخوا په نصاراو کې ستر آفت و. بیا دا خو دا ظالم یې مخ کړي وو د ټوله دنیا کفار هغه صفر طاقت چې هغه امریکا دی او د ده هغه نیوالان دي، دا ټول په دې جنګ کې ښکېل وو. دا ټول د هغو بمبارونه وو، بیخي سخت بمبارونه، بیخي سختوالي په مسلمانانو باندې تېرې شوې. نو الله پاک دې د دوی ټولو د شهداو شهادتونه قبول کړي. الله جل جلاله دې هغه اعلی جنت فردوس هغه خصوصا د دوی مشرانو ته بیا ورکړي. اول خو د دوی ټولو ته اوس دا مبارکي وایي چې امکان په عقل خو د هېچا زړه ته دا نه لوېدله چې داسې وخت به راځي چې د غزې سره به د نړۍ کفار د یو خاص د کلي په شان د خلکو سره دا دونه سخت بمبارونه چې ټوله کوټۍ وو، بنګلې و، شان یې ونړول، یوه ګوله ډوډۍ خوړل نسو پیدا کولی، یوه غړپ اوبو ته به څونه مسلمانان ولاړ وو چې غړپ اوبه موږ پیدا نه به سو پیدا کولی. او داسې په تکلیف په ټولې لارې پر بندې وې. د هېچا په زړه کې دا نه راګرځېدل د کفارو خو بیخي چې بیا به مسلمانان یې وخت کامیابه کېږي. حتی د مسلمانانو په زړه کې به لا دا وه چې خدای پاکه داسې وخت به دا به څنګه پېښېږي چې دا لږ ډله دا قم من فیة قلیلة غلبت فیة کثیرة بإذن الله به دا کله هغه داسې وخت انشاءالله خدای راورسوه. اوس دوی ټولو هغه موږ ټول مسلمانانو ته خصوصا د فلسطین بیا خصوصا د غزې ټولو مجاهدینو ته موږ مبارکي وایو. الله جل جلاله دې داسې زیری د مسجد اقصی د هغه د مسلمانانو په لاسته راتلو هم وکړي چې هغه مسلمانانو لاسته راشي. الله جل جلاله دې نورم حماس ته طاقت او قوت ورکړي د مجاهدینو ته. او الله جل جلاله دې د دوی شهدا د ټولو شهداو شهادتونه قبول کړي. او الله دې د دوی ټولو مریضانو ته شفای کامله عاجله ورکړي. الله پاک دې د دوی ټولو تکلیفونه وسایه او قبول کړي. نو ټولو مسلمانانو ته دغه مبارکي وه، دا ډېره خوشحالي وه، د خوشحالۍ وخت و. او الله پاک دې دا وروسته دغه په خیر کې چې د غزې څخه دوی ټول خاصعان او ذلیل ووځي. یقینا هم چې الله جل جلاله هغه وایي که څوک دا ووایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل په داسې وخت کې چې په سختۍ کې چې هغه آیاتونه موږ په نورو ژبو کې ویلي دي چې هغه د کفار ډېر راجمع شوله، هغه ګرد راجمع شوله، حمله یې کول پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د خندق په غزا کې 12,000 د بله ځای راغلي وه. منافقینو ورته راغله، دا هر څه یې ورته وویل چې دا خو کافران دونه راغلي دي، امکان نه لري چې جنګ ورسره وکړي. د دې پر ځای چې دوی بېدله شي، د دوی زړه قوي شو، دوی غیرتمند شوله او دا یې وویل چې حسبنا الله ونعم الوکیل. الله یې دغسې کافي شو. دا هم د سړي هېڅ امکان نه لري چې نه به خلاصېږي. بیا هغه زورور امریکا چې هغه پاچا یې مخکې دا ویله زه به ور په فلسطین کې بل کړم، هغه په دوی کې الله پاک ور بل کړي. الله جل جلاله د دې خبرې پر راغوسي، نور دې لا الله پاک د دوی سر خلاص کړي. زه دا امید لرم چې د فلسطین د غزې ازادي به د ډېرو کفارو په زړو کې د اسلام حقیقت واچوي چې دونه کوچناکه ډله داسې بې سر و سامانه ډله داسې او دا پر دونه ستر طاقت باندې خدای پاک کامیابه کوي. دا چې د الله نصرت دی ورسره څوک یې نشي کولی. دا که د اسلام دین حق نه وي دا کار نه کېږي. زه امید لرم چې دا به د ضعیفو مسلمانانو ایمان هم بیخي ډېر قوي کړي او ډېرو کفارو ته به لار خلاصه کړي چې مسلمانان شي. الله پاک دې داسې ټیم راولي، الله پاک دې داسې وخت راولي. او الله جل جلاله دې د فلسطین مسلمانانو ته نور هم توفیق ده ښه ټینګښت پر ایمان او پر اسلام او پر جهاد ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو ورور مفتي عبدالرؤوف الاطمینان د افغانستان څخه. هنية مباركة لأهلنا في فلسطين عامة ولمجاهدي غزة خاصة بانتصار المقاومة الباسلة وصمودها المشرق في وجه العدوان. الحمد لله الذي رفع راية الجهاد وجعل النصر بيده.
الحمد لله الذي أكرم المجاهدين بتمكينهم رغم شراسة الأعداء، وأصلي وأسلم على قائد المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على ضربه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وقال الله تبارك وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وأيضا قال جل وعلا: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، إلى أهلنا الأبطال في غزة الشموخ والصمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد شرفني ويسعدني أن أبعث إليكم بأطيب التحيات وأصمى التبريكات بمناسبة هذا النصر الذي أسلج الصدور وأحيا الأمل في القلوب بعد سنوات من المعاناة والحصار الظالم. لقد كتبتم بدماء الشهداء وسواعد المجاهدين سطورا خالدة في سجل الأمة، وأعدتم العزة لقضية فلسطين التي حملت أيد آمنة لا تهادن ولا تستسلم. أيها الأحرار، أن ثباتكم أمام أعتى ترسانة عسكرية كشف للعالم أن الحق لا يهزم أمام القوة الغاشمة، وأن الإرادة الصلبة والإيمان الصادق أقوى من الحديد والنار. لقد أرهبتم أعداءكم وأثبتتم أن القضية الفلسطينية باقية حية في زميل الأمة والعالم بأسره. نسأل الله أن يتم عليكم نصره ويحرر أرضكم ويعلى راية الحق فوق المسجد الأقصى. بوركت مقاومتكم وبارك الله في قادتكم وشهدائكم، ونسأل الله أن يرحم الشهداء ويتقبلهم في علين، ويشفي الجرحى ويفك الأسرى. نحن معكم قلبا وقالبا في دعائنا وجهادنا حتى نرى فجر التحرير يعم كل فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في سبيل الله المفتي عبد الرؤوف الإطمئنان. من أفغانستان. تهنئة مباركة لشعوب فلسطيني سيما لمجاهدين غزة بنصر المقاومة الباسلة في غزة الصمود. الحمد لله رب الشهداء والمجاهدين، ورب الأنصار والمهاجرين، ورب الأقصى ومجاهدي الغزة، والصلاة والسلام على إمام المقاتلين أرسله ربه رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وقال الله تبارك وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إخواننا في غزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن العبد يسعده ويشرفه أن يتقدم لكم ولكل إخواننا من الشعب الفلسطيني الشقيق بأزكى التحيات وأسمى التبريكات بمناسبة الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة الباسلة في غزة الصمود. ونسأل الله العلي القدير أن يتمم لكم هذا الانتصار بفك الحصار. لقد أسعدتم قلوب الأمة الإسلامية والشعوب الحرة في العالم بثباتكم وصبركم، وزرعتم الأمل في النفوس بعد أمران عليها اليأس بسبب تكالب قوى الشر وشراسة العدوان عليكم، ورسمتم أملا باصما في وجوه تنتظر خيوط الفجر النصري، فإذا بي يشع من أرض النبوات ومهد الحضارات أنكم في المقاومة الفلسطينية كنتم مقاومين بحق ترهبوا عدوكم وتدخلوا الخوف والرعب في قلوب عدوكم،
وكنتم رابطين مقاومين متشبثين بتراب وطنكم مدافعين عن أرضكم وقضيتكم وقضيتنا قضية العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لقد أعدتم قضية المسلمين الكبرى والأولى إلى مكانها الطبيعي في حس المسلمين واهتمامهم، وتركتم شعورا صادقا عند المسلمين بأن قضيتهم الكبرى ترعاها أيد آمنة تشرفت بحملها وارتقت بها ولا زالت تحقق نصرا بعد نصر وإنجازا فوق إنجاز. أن كيان الصهيوني الغاشم لم يستطع أن يأخذ شبرا من أرضكم بكل قوة مادية التي تمتلك وكل قوى العالم الذي كان مع هذا الكيان الظالم بكل دباباته وصلاح وطياراته. ولقد قصفوا أرضكم شبرا شبرا واستعملوا متفجرات بالأطنان فصاروا خايبين وسوف يسير إلى وطنهم خاسئين، وكان كيدهم في نحورهم. ولقد نصركم الله على هؤلاء الكلاب المسعورة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ونحن في إمارة الأفغانستان الإسلامية بانتظار نصر الموعود بإذن الله بتحرير المسجد الأقصى من براثن صهاينة الغاصبين. تهنئة من القلب لأهلنا في غزة بانتهاء الحرب. نسأل الله أن يعم السلام وأن يتغمد شهداءكم بواسع رحمته. وفقكم الله لطاعته وأيدكم بنصره، ووفق قادتكم لهذه المعركة العظيمة الذين أوضحوا بأنفسهم وأموالهم وأصرهم إلى جانبكم أيها الشعب الباصلة. والحمد لله رب العالمين. أخوكم في سبيل الله المفتي عبد الرؤوف الاطمئنان من أفغانستان. الله الرحمن الرحيم. بملت مظلوم مبارز فلسطين ومجاهدين ومبارزين وجوانان الشجاع وغيور غزة وسنگربانان برحق جبهه حق عليه باطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله متعال را برای نصرت و عزتی که به شما عطا کرده شکرگزاری میکنیم و صبر جمیل و اجر عظیم برای خانواده های شهدا و شفای کامل برای زخمی ها را از خداوند منان خواستاریم و پیروزی شما بر رژیم جنایتکار و سفاک اسرائیل را تبریک میگویم. خداوند متعال به مظلومان کی تعدادشان از ظالمان بسیار کمتر و تجهیزاتش نیز ضعیف تر است وعده نصرت و پیروزی داده و فرموده است: بسم الله الرحمن الرحیم. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. چه بسیار ترجمه، چه بسیار گروه کوچکی که به فرمان خدا باشد بر گروه های عظیمی پیروز شدند. شما مبارزین فلسطینی نمونه بارز عنایه کریمه هستید و همچنان شما مبارزین فلسطینی مصداق عنایه کریمه هستید که خداوند می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ترجمه: از میان مؤمنان مردانی هستند که آنچه را با خدا پیمان بسته بودند صادقانه وفا کردند و خود را آماده جهاد نمودند و برخی از آنان پیمان نشان را عمل کردند و به شهادت رسیدند و بعضی دیگر در انتظار شهادت هستند و هرگز عقیده و پیمان خود را تغییر ندادند. و همچنان صبر، آرامش، یقین، جرأت و اعتماد شما مبارزین فلسطینی مصداق عنایه کریمه است که الله جل جلاله می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. ترجمه: مؤمنان کسانی هستند که چون مردم منافق به ایشان گفتند بیشک مردم کافر مکه بر ضد شما جمع شده اند، پس از آنان بترسید. آنها به جای ترس بر ایمانشان بیافزود و گفتند خداوند ما را کفایت میکنند و او چه خوب نگهبان و یاوری است
و شما با صبر و مقاومت خود با تمام مسلمانان دنیا حقانیت اسلام را نشان دادند و به همه کفار دنیا مضبوطیت و محکمیت اسلام را نشان دادند. مقاومت و صبرتان با وجود مشکلات و مصائب و از دست دادن عزیزان و تخریب خانه ها باعث مسلمان شدن هزاران نفر در جهان خواهد شد. ملت مسلمان افغانستان با شما همدل و امراض خواهد بود و در مبارزه بر حقتان پشتیبان و دعاگو خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از مفتی عبدالرؤوف الاطمینان از افغانستان. فلسطین की मजलूम मिलत को उनकी बहादुरी, जुर्अत और सब्र की बेमिसाल मज़ाहिरे फर्जिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह कौम अपने सरजमीन और आज़ादी के लिए जिस तरह दुश्मन के ज़ुल्म व सितम के खिलाफ डटी रही है वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। उनका हौसला और कुर्बानियाँ हमें ये सिखाती है कि हक की लड़ाई में साबित कदम रहना है कामयाबी की ज़मानत है। फ़लस्तीन की नौजवान, बूढ़ी, बच्ची और ख़वातीन सब है इस जद्दोजहद का हिस्सा है और उनकी बेखौफी और इस्तिक़ामत तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। हर गोली जो उनके जिस्मों को छीनती है उनके आज़म के मज़ीद मजबूत करती है। हर आंसू जो उनके अंकुल से निकलता है उनके ख्वाबों की आवियारी करता है। ऐ फ़लस्तीनी बिन भाइयों, तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मुबारक हो और तुम्हारा खून रायगा नहीं जाएगा। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी कुर्बानियाँ और तुम्हारा हौसला एक दिन कामयाबी के नवीद बनेंगे। अल्लाह तुम्हारे साथ है और हक व इंसाफ की हिमायत करने वाले लोग दुनिया की हर कोने से तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जीत पूरी इंसानियत और इस्लाम की जीत है। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, तुम्हारे शुहदा के दर्जात बुलंद करे और तुम्हारी कुर्बानों को कबूल करे। हक की इस सफ़र में साबित कदम रहो क्योंकि जालिम का अंजाम हमेशा तबाही होता है। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है और तुम्हारा आज़म हमारे दिलों में रोशन चिराग की मानिंद हमेशा जलता रहेगा। वस्सलामु अलैकुम। फ़लस्तीन जिंदाबाद। आपका भाई मुफ्ती अब्दुर्रऊफ अल-इत्मीनान मिन अफ़गानिस्तान।